که ته هر وخت د نورو ژوند ته ګورې نو خپل ژوند به کله جوړوې. ګرانو دوستانو، نن سبا ډېر خلک خپله خوشحالي د نورو خلکو د ژوند سره تړي. د چا موټر ته به ګوري، د چا بنګلې، د چا پیسو او د چا شهرت پورې به ګرځي او په زړه کې به ناامیدي ساتي او حسد به یې په زړه کې راټوکېږي او ګوري به چې د چا سره دومره شهرت، د چا سره دومره ګاډي، د چا بنګلې او زه ولې داسې خالی لاس ولاړ یم. نو همدا یې ځان یو شان کول، ځان په تله راوستل د انسان زړه ناارامه کوي. الله تعالی د هر انسان دپاره بیل رزق، بیل امتحان او بیل وخت ټاکلی دی. که ته هر وخت د نورو په ژوند پسې ګرځې نو خپل هدف او راتلونکی به هیر کړې. د کامیابو خلکو راز دا نه دی چې هغه د نورو سره ځان یو شان کړي، بلکې هغه دی چې هغه هره ورځ خپل نن د پرون نه ښه کړي. الله تعالی دې مونږ د حسد، د ناامیدۍ او د نورو سره ځان یو شانوالي نه وساتي او توفیق دې راکړي چې مونږ خپل ژوند په ایمان، صبر او حلال کوشش سره جوړ کړو. او ته څه فکر کوې؟ د نورو خلکو سره ځان یو شان کول د انسان په پرمختګ مخه نیسي او که نه؟ خپله رای په کامنټ کې ضرور ولیکه.